بخون کوي چې مستا په سر پانسۍ ته خېجئ داسې به څوک وي چې زه یم او تا ډولی ته خېجئ راغلی نه وي چې د تلو خبره وکړي راته دغه خبره مې دا زړه سم دی مری ته خېجئ او زما په دومره غریبۍ پورې خندا مه کوه که ده واده کړې نو دا کومه دې سپوږمۍ ته خېجئ اول خو دې رور ته د واده مبارکي ویمه او د صدر صاحب سلام بھئی واده دی یو 15 پیری مبارک شه او بیا که د چا نه وي نو الله دې ورله ښه پوهې چې بلکل د سوات یې رښتیا وایې هم د رنګ سپین دی هم د سترګې غټې دي نه او څو شعره چې شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی شوګیرې منم په یادونو خو دې حد کړی دی زما د زړه په پرهرونو خو دې حد کړی دی د کاپر لور زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم د کاپر لور په تصویرونو خو دې حد کړی دی خدایه دا سپینې سپینې ګوتې تور غمې د پاسه د یوې پیغلې په لاسونو خو دې حد کړی دی او د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی د خدای کور دی څومره ښه دی خو څوک مونځ له نه ځي کنې باچا په جوماتونو خو دې حد کړی دی او دا چې دې خاورې ته اغیار پرېږدي دا ولې پرېږدي په خپله خاوره ستا اختیار پرېږدي دا ولې پرېږدي او ټیک شوله زه رقیب مو نه دی نو یریږي ولې دا چې ما ویني ما ته لار پرېږدي دا ولې پرېږدي او پلار د بچي سره دا سختې دی له نه تېروي چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي دا ولې پرېږدي پلار د بچي سره دا سختې دی له نه تېروي چې دی واده وکړي بیا پلار پرېږدي دا ولې پرېږدي او چې خپل ځان د محبت د دنګو غرونو نه غورځومه ارمانه نور دې سم د ارمانونو نه غورځومه زه دې له شراب نه څکمه خدایه چې خمار شم دا ذهن د بېدرده د یادونو نه غورځومه رقیبه که د یار نه په قلار نه شوې نو واوره د ځان سره د سم د ګړنګونو نه غورځومه او څو شعره چې د غریبۍ مړه به سیټ ته ولاړ وي نور خو پکې څه نشته اسیم اخري ځای چې د غریبۍ په هر پیغور خلک ځانونه وجني بچې ساتي او په هر لور خلک ځانونه وجني ستا سره کور کې ده او ستا سره قدر نشته ستا په دې لور باندې خو ترور خلک ځانونه وجني او دوه شعره چې فیسبوکي دور دی تعلیم یې ځای ته ورسوو پرون چا مړي ته لیکلي چې مزې دې وکړې فیسبوکي دور دی تعلیم یې ځای ته ورسوو پرون چا مړي ته لیکلي چې مزې دې وکړې او چې ژوند که بې له تا نه وې نو مړ به وې مرګ که د خفګانه وې نو مړ به وې ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رزق که د خانه وې نو مړ به وې زه په مینه کلکه عقیده ساتم زکه بی ایمانه وې نو مړ به وې او دا خو دې دوه درېیو میاشتو رنځور کړمه عشق که د پخوانه وې نو مړ به وې زه ضمیر د مور په دعا رنګ یمه بیل که د بابا نه وې نو مړ به وې چې یو ښکلی و د ټولې زمانې ورته کتل یو ښکلی و د ټولې زمانې ورته کتل شیشې ته به یې نه کتل شیشې ورته کتل او له دې دور زلمې سو د مور د زړه ارمانو نشو ته به یې نه کتل نشې ورته کتل د دې دور زلمې سو د مور د زړه ارمانو نشو ته به یې نه کتل نشې ورته کتل او څه نوی مسلمان شو د کعبې په لورې لاړې کعبې ته به یې نه کتل کعبې ورته کتل او څو شعره چې خوب پرې د تعبیر ته ضرورت نشته سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشته کور کې د پخپل آبای ځان دم کا بار موزه پیر ته ضرورت نشته نوم راته د دغه رقیب ماخله نور مړی دی خنزیر ته ضرورت نشته او بس چې ته کویزدن شوې په ګولۍ وله وړی ستا تصویر ته ضرورت نشته او کله چې د شپږو بچو مور شوله بیا یې وې ضمیر ته ضرورت نشته کله چې
د شپږو بچو مور شوله بیا یې ویل ضمیر ته ضرورت نشته او ځوانۍ کې د غمونو داسې کړی یمه سپینګیری ښکارمه په مخ کې مې ربی پرېوتې او ستا د تندي د خولې ساس کې چې مې خولې له راغې ما وې که دننه مې تالو ته ځلوبۍ پرېوتې ستا د تندي د خولې ساس کې چې مې خولې له راغې ما ویل که دننه مې تالو ته ځلوبۍ پرېوتې او چې د بېننګه یار ظلمونه کتابونه د بېننګه یار ظلمونه کتابونه زما زړه کې ارمانونه کتابونه د دې سو خلکو ذهنونه دوه لفظونه د دې سو خلکو ذهنونه کتابونه د ماکه کې ولوته ماشوم غواړي زما خپې زما لاسونه کتابونه د ماکه کې یو ولوته ماشوم غواړي زما خپې زما لاسونه کتابونه سو ټپې درته په ترنم کې کوم او بیا به در نظم